د تاجکستان ځواکونو له افغانستان سره په سرحد کې په خپل نارامه ولایت بدخشان کې د ترهګرۍ ضد عملیات پیل کړي دي. د عملیات په دغه ولایت کې له څو ورځنیو مظاهرو وروسته پیل شوي دي. مظاهره کوونکي وایي چې د بدخشان والي او ښاروال د پولیسو په توقیف کې د یو مدني فعال د مړینې قضیه په سم ډول ونه شوه څېړلی او باید استعفاوې وکړي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت نن چهارشنبه د مۍ په 18 چې د غویي له 28 نیټې سره برابره ده وویل چې د یوې جنایتکارې ډلې د چین او تاجکستان ترمنځ لویه لاره تړلې ده چې اجتماعي سیاسي ثبات ګډوډ کړي. چارواکي وایي کله چې پولیسو د لویې لارې د پرانیستلو هڅه وکړه معترضان ورسره ښکېل شول. عیني شاهدانو د تاجکستان رسنیو ته ویلي دي چې په دغه خودب کې یو شمېر معترضان ژوبل شوي دي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغه شخړې کې یو معترض وژل شوی او 3 پولیس ژوبل شوي دي. وزارت وایي چې نړیوالې ترهګرۍ ډلې د بدخشان ولایت د مظاهرو ننګه کوي. تاجک معترضینو ته وسلې او مهمات برابروي او د ترهګریزو اعمالو لپاره یې خپل استازي هم سیمې ته استولي دي، خو وزارت د کومې مشخصې ډلې نوم نه اخلي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات ورسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم درسره سبسکرایب کړئ.